بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قدرمن اوریدونکو، په تیر درس کې مړي ته د غسل ورکولو په هکله باندې خبرې وکړې او په ننني درس کې به 15 مسایل ذکر کړو. او لومړی موضوع د دې درس ده مړي ته کفن ورکول. کفن د مسلمانانو په اجماع سره فرض کفایي دی او په دې برخه کې ډیر نصوص شته دي. ابن عباس رضی الله عنه ویلي، یو سړی د احرام په حال کې له خپلې اوښې وغورځېدو، موږ هم له رسول صلی الله علیه وسلم سره وو. دا حدیث په صحیح بخاری او صحیح مسلم کې راغلی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم وویل، پر اوبو او د بیرو پر پاڼو غسل ورکړئ، د احرام په جوړه کې کفن ورکړئ، خوشبویي به پرې نه لګوئ او سر یې مه پټوئ. بېشکه چې الله تعالی به د قیامت په ورځ په داسې حال کې بې راپاڅوي چې تلبیه به وایي. د نارینه‌وو کفن امام بخاري رحمه الله د عایشې رضی الله عنها په روایت صحیح حدیث نقل کړی. رسول صلی الله علیه وسلم ته په دریو سپینو یمني سهولي جامو کې کفن ورکړل شوی و چې له کرسوف پنبي یعنې معلوچو جوړ شوی و چې کمیس او پکړې پکې نه وې. له دې او ځینو نور احادیثو نه لارښوونې په پام کې نیول مستحب دي. لومړی، کفن باید سپین رنګ کې وي. تایید په دې حدیث کې کیږي سپین رنګ جامې وغوندئ، ځکه دا غوره جامې دي او خپلو مړو ته پکې کفنونه هم ورکړئ. دوهم، سړی ته د په دریو جامو کې کفن ورکړل شي. دریم، له مالوچو څخه باید جوړ شوی وي. څلورم، کمیس او پکړه به پکې نه وي. که کمیس او پکړه ورکول شي څه پروا نه لري، که څه هم چې پرېښودل یې غوره دي. ابن عمر رضی الله عنه وایي، کله چې عبدالله بن ابي رضی الله عنه وفات شو، زوی یې رسول صلی الله علیه وسلم ته راغی. وی ویل، ای د الله تعالی رسوله، کمیس مو راکړئ چې پلار ته مې پکې کفن ورکړم او تاسې پرې د جنازې لمونځ وکړئ او بښنه هم ورته وغواړئ. رسول صلی الله علیه وسلم ورته کمیس ورکړلو او دا حدیث په صحیح بخاری او صحیح مسلم کې راغلی دی. پنځم، چې یو له جامو دی ثوب حبیره یعنې نرمه او نقشهداره وي. شپږم، پر کفن د خوشبویي لګوي. جابر رضی الله عنه د حدیث راوي دی چې رسول صلی الله علیه وسلم ویلي، کله چې پر مړي خوشبویي لګوئ نو 3 ځله یې ولګوئ. د نارینه‌وو کفن لومړی کمیس له غاړې نه تر پښو پورې وي. دوهم، پرتوک له سر نه تر پښو پورې وي. دریم، څادر به له ټولو نه اوږد وي، دومره چې د سر نه تر پښو پورې طرفونه ته اوږد وي او پراخوالی باید ولري چې غوټې ورته واچول شي. د ښځینه‌وو کفن لومړی کمیس، دوهم پرتوک، دریم پیړونی، څلورم سینه‌بند، پنځم څادر. نارینه‌وو ته د کفن ورکولو طریقه: نارینه مړي لپاره به لومړی لفافه یعنې لوی څادر وغوړوئ، بیا به پرې د پاسه ازار یعنې پرتوک وغوړوئ، بیا به کمیس وغوړوئ. کمیس به د تیپ په شکل منځ کې قیچي کړئ او په داسې ډول به یې پر پرتوک وغوړوئ چې د کمیس یو طرف د مړي لاندې او بل طرف پرې د پاسه راشي. کمیس به مړي ته ورواغوندئ، بیا به پرې د کیڼ لوري ته د پرتوک غاړه راواړوئ، بیا به پرې له ښي لوري نه د پرتوک اړخ راتاو کړئ، دې لپاره چې د پرتوک ښی طرف پر د پاسه راشي، لکه څرنګه چې د ژوند پر مهال ښي طرف پر کیڼ لوري د پاسه راځي. دریم قدم کې به پرې د لوی څادر د کیڼ لوري برخه راتاو کړئ، بیا به پر ښي خوا راتاو کړئ او پښو او سر لوري ته به یې غوټې ورکړئ. ښځینه‌وو ته د کفن ورکولو طریقه: لومړی به لوی څادر وغوړوئ، بیا به پرې پرتوک وغوړوئ، بیا به کمیس ورواغوندئ، ویښتان به یې 2 کمڅۍ کړئ، پر سینو به یې ورته ښي او کیڼ لوري ته د کمیس له پاسه راخواره کړئ، بیا به ورته زړوکی ورپه سر د څادر لاندې کړئ،
بیا به پرې پرتوګ او څادر راتاو کړی او له دې وروسته به یې کفن د قدمونو د پاسه په ټوټو وتړی. زما په تن کې سپین لباس مې د یار ډېر خوښېدو، اوس چې په سپین کفن کې پروت یم جانان ولې ژاړې. دویمه موضوع د خښولو حکم. اسلامي فقها پر دې متفق دي چې د مړي خښول فرض کفایي دي، ځکه د ځمکې پر مخ د مړي پرېښودل د هغه سپکاوی دی. همداراز خلکو ته یې له بدبویۍ نه زیان رسیږي. اصل په دې کې د الله تعالی دا قول دی: علم نجعل الارض کفاتا احیاء و اماتا. ژباړه: آیا موږ ځمکه راغونډونکې ساتونکې نه ده ګرځولې؟ د ژوندیو لپاره هم او د مړو لپاره هم. د مړي خښول په لویه هدیره کې غوره دي، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم به د مدینې مړي د بقیعې په هدیره کې خښول، ځکه لویه هدیرې ته ډېر خلک راځي او مړو ته ډېرې دعاګانې کوي. په کور کې د مړي خښول جواز لري او حرام نه دي، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم د عائشې رضی الله عنها په کور کې ښخ شوی و. د الفقه الاسلامي عدالت لیکوال لیکلي: په کور کې د مړو خښول که څه هم چې زیان شوي نیمګړی ماشوم وي مکروه ده، ځکه کور کې د مړو خښول یوازې د انبیای کرامو ځانګړنه ده. همداراز پکار ده چې مړی په غوره هدیره کې ښخ کړی شي، او دا هغه چې نیکان او شهیدان پکې وي، د دې لپاره چې دته د هغوی برکتونه هم ورسیږي. امام بخاري رحم الله او مسلم رحم الله صحیح حدیث نقل کړی چې رسول صلی الله علیه وسلم ویلي: کله چې موسی علیه السلام ته مرګ حاضر شو، الله تعالی نه یې سوال وکړو چې د بیت المقدس سپېڅلې ځمکې ته یې د یوې کاڼي د ګزار او د هغه د غورځېدلو د ځای په اندازه نږدې کړي. رسول صلی الله علیه وسلم ویلی دي: که چیرې تاسې هغه ځای کې وای، نو هورې به مو د کثیب احمر سره ډیره کې سره د موسی علیه السلام قبر لیدلی وای. عمر فاروق رضی الله عنه هم د عائشې رضی الله عنها نه اجازه غوښتې وه چې د خپلو دوو یارانو رسول صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه په څنګ کې د قبر لپاره ځای ورکړي. دریمه موضوع: مړي ښکلولی شي او که نه. د تبرک دوستاني او درناوي په نیت د مړي ښکلول روا دي، ځکه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم عثمان بن مزعون رضی الله عنه ښکل کړی و. همداراز ابوبکر صدیق رضی الله عنه ګران قدره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښکل کړی و. د مړي مخ ته کتل روا دي. اسلامي عالمانو د نبوي نصوصو پر بنسټ د مړي مخ ته کتل روا بللي، او بلې لوري د مړي مخ ته په کتلو کې له دنیا سره د انسان اړیکې کمزوري کیږي. مرګ ته د تیاری نیولو خبر دی، او آخرت لوري ته د نږدې کېدلو ژوندۍ وسیله ده. جابر الله عنه ویلي: کله چې زما پلار شهید شو، ما به یې له مخ نه څادر لرې کوو، ورته به مې کتل او ژړل به مې. څلورمه موضوع ده: مړی مه ځنډویه. امام احمد رحم الله ویلي: د مړي کرامت دا دی چې ژر ژر یې د کفن او دفن چارې بشپړه شي. کله چې طلحه بن رعا رضی الله عنه ناروغه وه، رسول صلی الله علیه وسلم یې پوښتنې ته ورغی. د هغه د لیدو پر مهال یې داسې وویل: زه طلحه په داسې حال کې وینم چې د مرګ شیبې یې رانږدې شوي دي. بیا ما ته خبر راکړی او کفن او خښولو کې یې بیړه وکړئ، ځکه مناسب نه ده چې د مسلمان مړي جسد د هغه د کورنۍ غړو په منځ کې ډېر وځنډول شي. داسې نور احادیث هم شته چې د مړي د کفن، دفن او جنازې په اړه بیړه لارښوونه کوي. امام احمد او ترمذي رحم الله هغه حدیث نقل کړی چې رسول صلی الله علیه وسلم علي کریم الله وجهه ته ویلي وو: ای علي، 3 کارونه دي چې وخت یې راشي له خپل وخت نه یې مه وروسته کوه. لومړی لمونځ چې کله وخت راشي، دوهم جنازه کله چې حاضره شي، دریم او بې واده هلک او جینۍ چې کله خپل سیال ومومي. ابو هريره رضی الله عنه د حدیث راوي دی چې رسول صلی الله علیه وسلم ویلي: نفس المؤمن معلقت بدینه حتی یقضى عنه. یعنی د مؤمن روح د هغه تر پور پورې نښتی وي تر هغې چې د هغه له لوري ادا کړی شي. اسلامي عالمان وایي دا په هغه وخت کې چې له مړي نه مال پاتې وي ښایي پور یې ترېنه ادا کړي،
مګر څوک چې دومره مال نه لري چې پور یې ادا کړي او په داسې حال کې مړ شي چې د پور د ورکړې هوډ لري ولري په دې اړ احادیث کې داسې څه شته چې پر دې دلالت کوي چې الله تعالی د ده پورونه ادا کوي. د ابي امام رضی الله عنه په روایت حدیث کې راغلی څوک چې پر داسې پور پوروړی وي چې په زړه کې یې د پور ورکړی وي او مړ شي الله تعالی ترېنه تېرېږي او د هغه غریم یعنی قرضخواه چې په څه راضي کېږي ورکوي یې او څوک چې پور واخلي او په زړه کې یې د هغې ادا کول نه وي او په همدې حال کې مړ شي الله تعالی ترېنه د پور خاوند لپاره بدله اخلي. حدیث د ابن عمر رضی الله عنه کې راغلی پور په دوه ډوله دی. څوک چې مړ شي او د پور د ورکړې نیت یې زړه کې وي نو زه د هغه ولی یعنی وارث یم او څوک چې په داسې حال کې مړ شي چې د پور د ورکړې نیت نه لري د ده له نیکیو څخه به نیکي اخیستل کېږي او د پور خاوند ته به ورکول کېږي. په هغه ورځ به نه دینار او نه درهم وي. پنځمه موضوع د قبر څنګ کې ژړا. د رسول صلی الله علیه وسلم دریم یار او د رسول صلی الله علیه وسلم دوه ګرانې لورګانې رقیه او ام کلثوم رضی الله عنه خاوند عثمان بن عفان رضی الله عنه به چې کله به د قبر څنګ کې ودرېدو دومره به یې ژړل چې ږیره مبارکه به یې لمده شوه. چا ورته وویل د جنت او دوزخ د یاد پر مهال نه ژاړې او د قبر څنګ کې چې ودرېږې بیا ژاړې؟ عثمان بن عفان رضی الله عنه وویل رسول صلی الله علیه وسلم ویلي قبر د آخرت له منزلونو څخه لومړی منزل دی. کله دې څخه څوک د ژغورنې ځولۍ ته وغورځېږي نو وروستی منزلونه به یې اسانه وي او کله دې څخه څوک نجات ونه مومي نو وروستی منزلونه به یې له قبر هم سخت دي. برا بن عازب رضی الله عنه وایي موږ له رسول صلی الله علیه وسلم سره په یوه جنازه کې حاضر وو. رسول صلی الله علیه وسلم د قبر پر غاړه کېناسته ویې ژړل او نور یې هم وژړل تر دې چې پر اوښکو یې د قبر خاورې لمدې شوې. بیا یې وویل ای ورونو د دې لپاره ځانونه تیار کړئ. معاذ رضی الله عنه له عایشه رضی الله عنه څخه پوښتنه وکړه چې په قبر کې له مؤمن سره څه ډول سلوک کیږي. د مؤمنانو مور عایشه رضی الله عنه ورته په ځواب کې وویل که مؤمن وي قبر یې 40 ګزه لاسه پراخه کیږي. امام قرطبي رحمه الله وایي د قبر پراخوالی له سوال او ځواب څخه وروسته کیږي. قدرمند اوریدونکو دا و زموږ نننی درس. هیله مند یم چې دا معلومات ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلي وي او که چیرې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلي وي نو له خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ او تر بل خپله وړ مو په لوی او مهربانه خدای پاک سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.